مشهوري پښتنې میرمنې د ژوند یوه اهمه برخه ده او دوی ته چې کومې ذمهوارۍ په غاړه شوې وي د هغې د پوره کولو نه بغیر ژوند ارومرو نیمګړی وي. پښتنو میرمنو کې هم داسې میرمنې شته چې هغوی په خپل همت، قابلیت او بهادرۍ نه صرف خپل نوم بلکې د قبیلې نوم هم روښانه کړی دی. دغه میرمنو کې یو څو مشهورې میرمنې دا دي: د میوند ملالې د خپلې بهادرۍ په وجه د پښتنو تاریخ کې داسې نوم پیدا کړی دی چې تر قیامته به په دغه نوم ژوندی وي. کیسه یې داسې ده چې د پیرنګیانو په وخت کې د میوند په مقام د پیرنګیانو او پښتنو ترمنځ جګړه روانه وه. د پښتنو مشري ایوب خان کوله او د پیرنګیانو کمانډ جنرال براون په لاس کې و. د دې جنګ تماشه ښځو د یوې غونډۍ د سر نه کوله. کله چې پښتنو ماتې خوړله او په شا کېدل، نو عین په دغه وخت کې ملالۍ د غونډۍ د سر نه دا ټپه وکړه: که په میوند کې شهید نه شوې ګرانه لاليه، بې ننګۍ له دې ساتینه. او د نورو ښځو سره یې میدان ته ودانګل. سړو چې دا حال ولیدو نو په دشمن ورغوټه شول. د پیرنګیانو نه وار پار خطا شو، وسله یې وغورځوله او د میدان نه په تېښته مجبور شول.